السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې خیبر پښتونخوا ټایم کې تاسو ټولو ته هرکلی کومه زه یم ستاسو کوربنه زکیه خان او ما سره ملګرتیا کوي ارسلان خان څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د خصوصي خپرونه کې کوم چې تاسو پی ټي وي نېشنل د لارې روزانه په دې ټایم باندې زموږ په دې خپرونه کې موږ مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو داسې میلمنو ته بلنه ورکوو چې هغوی سره ښکلې ګټورې خبرې وشي څه داسې مسلې مسایلې چې هغوی سره ډسکشن وشي څه داسې پرابلمز وي چې هغه مخې ته راشي څه داسې نالج وي چې هغه ستاسو نالج کې اضافه وشي نو نن هم موږ سره پروګرام کې داسې میلمه موجود دی او زه وایم چې د هغوی انټروډکشن ارسلان وکړي جی بالکل قدرمن کتونکو څنګه چې تاسو د خیبر پښتونخوا ټایم ګورئ همیش په دې کې په خصوصي طور چې څومره خپرونې راځي دا ستاسو د سجیشنز ستاسو وړاندیزونو او غیر چاپیره هغه داسې موضوعات هغه داسې خبرې اترې چې په هغې باندې د بحث مباحثې یا د هغه چارواکو سره د هغه خلکو سره چې څوک مجاز وي د هغې سره هغه دلته راتګ کیږي پرله پسې او نننۍ خپرونه چې کوم ده نو دا هم د هغې سره تړلې یو سلسله ده ولې موږ چې همیش د ښارونو ذکر کوو نو په دې کې د پیښور ښار چې کوم دی نو په پوره خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د پاکستان په حیثیت یو ډېر زیات لوی حیثیت دی بیا په خیبر پښتونخوا په پیښور ستر ښار چې کوم دی په دې کې دننه چې موږ ذکر کوو د اوبو او د نکاسۍ د دې سره تړلي د عامو خلکو هم ډېرې پوښتنې او دې سره سره مجاز اداره هم دلته شته چې هغه خپل کار کوي چې کوم کې موږ ګورو زموږ د کورونو را اوبه وزي بهر ته یا کله باران وشي نو د اوبو د مسلې موږ ګورو یا د صفایي یا د صفا اوبو ذکر چې کوم دی دا موږ کوو دې ټولو سره به تړلي نن موږ سره ډېر زیات یو دروند میلمه حاضر دی خپرونه کې جي هغو له بلنه ورکړله هغو تکلیف کړی دی ستاسو د هغې ترمنځ نه هیله کېږم جي موږ سره خپرونه کې جي شریکو شامل دی جي ډاکټر حسن ناصر څوک چې جي مشر دی جي ډبلیو اس اس پی دا د پیښور کې چې کوم مجاز اداره ده د اوبو او د نکاسۍ د هغې سره تړلي تاسو ته خپرونه کې جي دروند هرکلی وایي ډېره مهرباني جي مننه حسن صاحب چې تاسو ټایم وویسته تاسو راغلئ ډېره مهرباني جي ته پی ټي وي نېشنل تاسو چې تاسو موږ راوغوښتو جي څنګه یې تاسو طبیعت مزاج شکر دی جي الحمدلله سر موږ څنګه ذکر وکړو له اوله کې کوم چې ستاسو اداره د مجاز ډبلیو اس اس پی زموږ ډېر کتونکي چې کوم دي یا په خصوصي طور پیښور چې زموږ کتونکي دي هغو به زیات دې حوالې سره په تجسس کې کیورس وي زیاتر خلکو ته چې په اندازه وي خو ډېر خلک به داسې چې اوس ځان په دې دوی په کار مني د دې ادارې کار کم دی او دا د کله نه فعاله شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم جی تاسو ډېره مننه جي چې تاسو موږ موقع راکړه او موږ چې کوم د خپل ادارې باره کې به تاسو ته پیښور خلکو ته دې باره کې موږ معلومات ورکو دا اداره چې کومه ده جي دا د واټر اینډ سینیټیشن سروسز پیښور جي ډبلیو اس اس پی ورته وایي جي دا جي په 2014 کې چې کوم دی جوړه شوې و جي او موږ ته چې کوم دی دا د صوبایي حکومت اداره ده جي او دا یو پبلک سیکټر کمپني رجسټرډ شوې ده جي زموږ جي بیسیکلی درې چې کوم دی بنیادي چې کوم کارونه دي فنکشنز دي هغه یو د پیښور ښار خلکو لپاره د سکلو صفا اوبه ورکول دي جي بل چې کوم دی زموږ دویم چې کوم لوی فنکشن دی هغه دی جي د نکاسي آب چې پیښور څومره سیوریج سیسټم دی ډرینیج سیسټم دی هغه پراپرلی مینټین کول او هغه زموږ دویم کار دی جي او دریم زموږ چې کوم دی هغه د غند وغیره چې کوم دی سالډ ویسټ چې کوم دی دا پراپرلی د کلیکشن کول بیا د ټرانسپورټ کول او بیا پراپرلی دا ډسپوز اف کول دا زموږ دریم مین فنکشن دی جي او دې لپاره چې کوم دی چې کوم عوامو سره دا چونکې ریلیټډ سرویسز دی بیسیک سرویسز دی میونسپل نو مونږه چې کوم دی څلورم وینګ زموږ چې کوم دی هغه یو کمیونټي لیازان سل ورته وي هغه دا دی چې هغه عوامو سره دی باره کې آګاهي او دا خورې دا خبرې د دې باره کې چې کوم پروګرام دی او چې کوم مونږ غواړو چې عوامو ته څنګه دا سرویسز پرووایډ شي او د عوامو نه مونږ څه ایکسپیکټ کوو نه لپاره زموږ دا کمیونټي سیل کار کوي صحیح حسن صاحب ستاسو دا اداره چې دا څومره ځایونو کې چې دی هغه فنکشنل ده کم ځایونه چې دی هغه تاسو کور کوئ زموږ اداره جي چې کله جوړه شوه نو دې کې چې کوم د پېښور اربن دا خارجي والا یوسیز ورته وایي نو دا 240 یوسیز دا ته چې کوم دی حواله شو په دغه 240 یوسیز کې موږ ادارې خپل کار شروع کړو جي او بیا چې کوم دی د ادارې ښه کارکردګۍ د وجې او د عوامو چې کوم دی ډیمانډ د وجې چې کوم دی دا زموږ سروسز سمی اربن یوسیز چې کوم دی دریوش نور یوسیز کې زموږ دا جورسډکشن هغه پروف شو نو دې وخت کې موږ جي 15 شپېته یوسیز کې کار کوو د پیښور چې کوم ته اربن اینډ سمی اربن یوسیز یونین کونسل زموږ وایو
آی کومګه دا خپل سرویسز پرووایډ کوو جی صحیح او د سرویسز لپاره چې کوم دومره په پېښور کې 5 ډیفرنٹ زونز نه اپریټ کوو جی هغه کې موږ چې کوم د زون A B C D او E ورته وایو پنځم زون اوس موږ ریسنټلی جوړ کو نو پېښور کې موږ 15 زونز نه چې کوم دی دا خپل اپریشنز پرفارم کوو صحیح مطلب تاسو وایي چې مطلب خلکو تعاون تاسو سره شته دی نو ځکه دا اداره وسیع شوه او جدي کې تخلکو تعاون هم سره شته جی او شکم WSSP کومه طریقې سره دا سرویسز عوامو ته وکړي نو هغه شکم د عوامو ډیر خوښ شو نو دا وجه شکم د حکومت شکم د بیا زموږ دا ایریا شکم مدد دا د کې اضافه وکا او په خبر د باقی یونین کونسل موږ ته حواله کړی شو سمجي ډاکټر صاحب څنګه تاسو ذکر وشو چې تاسو اداره بیا په خصوصي تور چې شروع کیږي نو لاونلای ذکر پکې د اوبو کیږي صفا اوبو اسکو مونږ چې ګورو چې نو یو خو دا راته وایي چې تاسو اداره کې چې کله د صفا اوبو هغه ذکر مونږ کوو مونږ ډاکټر صاحبان اکثر دلته راځي چې خبرونه کوي زیاتره مسلې چې مونږ ګورو نو دا د صفا اوبو د نشواري د وجې نه پسکا کې دغه اکثر یو ډېر زیات لوی ریزن وي نو د دې حوالې سره تاسو اداره چې کم دا د دې کم رنګه هیرارکی دا کم ټیم دا یا چې کم خاص تاسو صفا اوبه وایي نو هغه کم سټنډرډز دي د هغې د یقین کولو لپاره تاسو کومې هلې ځلې کوئ دغې صفا اوبو حوالې سره تله خپلې هلې ځلې چې کوم دي راته ووایي دا چې ډېر ښه بنیادي سوال دی ستاسو جي اوبو حوالې سره جي داسې ده چې په پېښور کې موږ تقریبا 1500 ټیوبویلز اپریټ کوو زموږ اداره 1500 ټیوبویلز اپریټ کوي جي او هغه کې چې کوم د اداره شي اوبو شي دا صفای وي او دا د ورلد هیلث ارګنایزیشن WHO سټانډرډز مطابق او شکم پاکستان کې د اوبو سټانډرډز دی مطابق وي نو لپاره جوړه مختلف طریقې کار سره دا ټیسټ کوي یو موږ ټول اول دا کو شکم زموږ ټیوبویل دی شکم نه دا بروزي ایتمګه سورس وایو جی موږ په سورس باندې خپل ریګولر ټیسټس کوو جی باقاعدګه شکم د ارمیاش تقریبا سل یو نیم سل ټیوبویل باندې موږ ټیسټس کوو او دا ټول ټیوبویل لکه شکم د ریګولرلی چک کیږي د دې نومګه سیمپل ځخلو باندې ټیسټس کوو او هغه ګورو کوي چې سفر کوي هغه به موږ هغه سي هغه شکم د فکس کوو هغه مسله حل کوو نو الحمدلله جی په خور کې شکم د او به شکم دی د پسورس باندې زموږ په اوبو کې هیڅ مسله نشته د لحاظ سره موږ په خور خلک ډېر خوش قسمت یو چې کوم زموږ رزم کې لاندې وبدي او هغه کومه طریقې سره موږ مینیج کوو هغه صحت لپاره بالکل سیف دي چې هیڅ مسله نشته جی صحیح نو حسن صاحب دا وب صدا سي پروسس نه تیریږي څنګه چې تاسو ویل دا باقاعده ټیسټ کیږي هم مطلب موږ ویلې شو چې دا فلټر وبدي دا جدي کې بزرګ تاسو ته ایکسپلین کوم دا جی فلټر وبو خو هغه شي تاسو یو ځکه وب کې د یو پایلس ټریټمنټ کوي یا سم ممبرین نتیر شي فلټر دي چونکه زموږ دا اوبو ټیوبویلز نه دغه کو او زموږ ټیوبویلز جی موږ خو کافي جوړ دا ټیوبویلز دغه کو عام خو که تاسو اوبو کني نو ته فور اوبه شکم د کې دي شي په 50 فوټه کې 100 فوټه کې وبروزي نو موږ ټیوبویل خو کافي جوړی دي جی هغه کې قدرتي طور سره د ازمکه شکم د ډېر ښه فلټر دی جی دا ډېر ښه فلټریشن کوي څومره تاسو لاندې ځي هغه عمر بس تاسو قدرتي طور سره صفا راځي زموږ ټیوبویلز خو جوړ دي ځکه موږ عوامو ته دا وایو چې تاسو زموږ د ټیوبویلز نه کنیکشن اخلي خپل ټیوبویل خپل کوي مکه نه ځکه شغې دومره جوړ هدا پورنی شیدلې دا هغه اوبو کې هغه صفا نیوي شي کوم زموږ ټیوبویلز وبي صفای وي جی بل تاسو دا وختي سوالو کو جی هغه جواب دا پوره نشو شي دا دي کې تاسو وایي چې لکه سیف نیوي او خلکو ته پکې څه دغه راشي ګند راشي نو هغه ریزن جی اکثر دا ریزن دی چې خلکو الیګل کنیکشن یې غستی وی جی اومنا زموږ شکم پراپر د ټیوبویل پایپ لاین سیستم دی هغه نه کنیکشن نه غسته او چې کوم د پخپل کنیکشن غستی وی آی سره خوا کې چرته سیوریج سیستم تیر شوی وی هغه سره یوځای شوی وی هغه د وجې بیا شکل خلکو خپل موټر لګولي وی شي او به راخکلی شي نو شکل زموږ پایپس کې وبني رواني ټیوبویل زموږ بند وی او دی موټر لګولې وی نو هغه ور سره خوا کې شکم نور پایپس وی داغه نه غو بیا سک کوي هغه نو هغه د وجې دا شکم د مسلې لګ ډیر جوړیږي مونږ ته کچرته شکایت راشي شي زموږ ټیوبویلز کې خو الحمدلله مسلې نشته خو کچرته پایپ نتورک سیستم کې زموږ سره دغه وی جی نو هغه موږ ور سره ریګولرلی چینج کوو اپګریډ کوو جی پایپینګ سیستم ټول زموږ څومره شي پایپس دي جی هغه موږ ور سره بدلو او نوی پایپس لګو شي اکثر موږ ګورو کنه دا شکایت سوشل میډیا د لارې یا نیوز باندې موږ اکثر ګورو چې ډیر زیات خلک دا کمپلینز هم کوي چې مطلب زموږ چې دا سرکاري وب کمې لګیدلې اندي کې ګنده وب راځي څنګه چې تاسو وی سیوریج الاین سره غتلی موټرو لګیږي نه بیا ګنده وب سر کوي نو مطلب دا که تاسو دا شکایات راوړي یا تاسو سره دا څومره شکایت پراته دي چې هغه وی چې یاره موږ ته ګنده وب راځي موږ سره خو شکایت چې کوم دی تقریبا موږ ور سره
شکایتو حواله سره بزاول عوام ته دا وایم چې زموږ خو یو ټول فری نمبر دی 1334 حاجی 1334 دا زموږ سرویس چې کوم دی 40 غنټې اویلیبل وي جی. نو که عوام ته هیڅ قسمه تکلیف وي د سکلو بو حواله سره یا ډرینیج حواله سره یا د غند حواله سره هغه په د خپل شکایت درج کولی شي. پلس زموږ 15 افیسونه دی په پیښور کې او آلته هم تلی شي جی. زموږ په ټوبل ار یو ټوبل باندې جی کنټیکټ نمبر هم لیکلی شي وي د چاته سکلو بو سم مسلې نو په ټوبل نمبر ار یو ټوبل چې کوم علاقہ کې په انفارمیشن اویلیبل دی کنټیکټ کولی شي جی. او موږ ته چې څنګه که شکایت موصول شي نو موږ ټیم لاړ شي او باقاعده چې کوم د هغه اوبو ټیسټ وکړي اول او کې چې څه مسله وي هغه ځای مسله ول موږ حل کوو. که پایپ بدلول غواړو موږ پایپ بدل کوو. خو زه به بیا هم چې عوامو ته دا خواست کوم چې عوام دومره لیګل کنیکشن واخلي نو دا مسلې به دغې انشاءالله حل شي بیا. صحیح. او بل دا خبره دا ډاکټر صاحب نه بیا هم یو ځل موږ ریپیټ کوو چې ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې موږ یو نمبر چې کوم دی هغه هم ډیډیکیټلی د لپاره کار کوي. تاسو په هغې باندې خپل شکایت چې کوم دی تاسو موږ سره رجسټر کولی شي. زموږ سره پوره یو خپل نظام دی، زموږ افیسز دي دلته په پیښور کې دننه، او کله چې تاسو داسې تاسو ذهن کې داسې خبره اترئ نو تاسو شریکولی شئ، او اداره چې کوم دی نو هغه ډېر په سنجیدګۍ سره د هغې د ریډرسل لپاره یا د هغې حل کولو چې کوم دی نو هغه برابر کوشش کوي. د هغې لپاره مجاز خلک شته او اداره چې کوم دی نو هغه دغه نه صرف دا چې خپل کار کوي بلکې د شکایتو د حل کولو لپاره هم خپل کار کوي. زه به ډاکټر صاحب نه یو ځل بیا هغه تپوس کوم چې نمبر هم دی جی او ورسره افیسز هم دي جی. زموږ دا ټول فری نمبر دی 1334 جی یو 334 او په دې باندې جی 40 غنټې هر وخت کسان زموږ ناست وي ای په دې باندې خپل شکایت درج کولی شي جی. دا یوازې د اوبو حوالې سره کار نه زموږ دا ټولو سرویسز لپاره دا نمبر دی جی. که د اوبو حوالې سره یو او که د غند حوالې سره یو یا د ډرینیج سیوریج سیستم حوالې سره هم جی. او د اوبو حوالې سره بیا اډیشنل شمات تاسو ارزو کو زموږ ار ټوبل چې کوم دی په هر علاقه کې پای باندې زموږ دا متعلقه خلکو عملی نمبر لیکلی شوی وي نو ای باندې مې ورته ټلیفون کولی شي او ویلی شي ورته. عین علاوه چې زموږ چې کوم دی په هر علاقه کې خپل چې کوم د علاقې مشران دي یا چې کوم زموږ الکټډ خلک وي یا د علاقې نور دغه وي نوم سره واتساپ ګروپونه هم دي نو هغه کې میسیجز وغیرہ شیر کیږي نو الته نه زموږ کمپلینټس ریزالو کیږي. موږ سره جی الحمدلله دې ټایم کې هیڅ داسې خاص پینډینګ کمپلینټس ته اوبو سکولو حوالې سره نشته دی جی. اوبو سکولو حوالې سره زموږ کمپنۍ دا دغه دی جی موقف ته او دا طریقه کار دی چې موږ ته کمپلینټ میلو شي نو هغه به موږ کوم په هغه ورځ باندې حل کوو جی. صحیح. نه ډیډیکیټلی چې دومره زیات ماشاءالله کوالیفاید خلک ناست دي، دومره ډیډیکیټډ خلک پکې ناست دي او هغه چې کوم دي د هر یو کار دپاره خپل خلک نه یقینا چې د شکایتو هغه حل کولو لپاره او نه صرف دا بلکې داسې ویکنیسز چې کوم وي نو هغه به چېرته هم د سیسټم حصه نه جوړېږي. د ستاسو خبرو نه واضحه دی جي. ښه جي مونږ چې کوم ستاسو د صفا اوبو ذکر خو وشو جي، کوم چې ستاسو باقي د یو د کوم چې نکاسۍ دا خبره اتره کېږي مونږ عام طور جي چې نکاسۍ ذکر راشي نو باران راته رایاد شي. اکثر چې باران وشي جي نو دې سره سره موږ ګورو نو زموږ خواوشا کې دا لارې چې کوم دي پایپونه چې کوم دي دا هم بند شي ورسره، او دا په دومره لیول باندې چې دا زما په خیال له 100 افرادو یا د مخصوص که د یو ادارې ډېر زیات خلک شي نو اوته نه شي رسېدلی. وجوهات څه دي چې دا په څه وجه باندې دغه کېږي او دې حوالې سره بیا تاسو څه پلانینګ وي په بارانونو کېږي؟ دا هم چې تاسو ډېر ښه یو سوال دی. زه به کوشش کوم چې دا پېښور خلکو ته تاسو توسط سره په دې پوه کړم چې تاسو د چې دا ډرینیج سیستم چې کوم دی چې دا چې کوم پراپر ډرینیج سیستم نو دا هر یو ښار کې ماسټر پلانینګ کېږي او هغه مطابق پکار شي او د ښار ټول د انفراستراکچر ډیزاین شي او جوړ شي. زموږ چې پېښور کې بدقسمتۍ دا دی چې پېښور کې که تاسو خیال کړي به 13 کالو کې ډېر زیاته آبادي راغلې ده او ډېر هیپ هیزرډلی بغیر د پلانینګ نه ارزه کې آبادیانې مو شوې. مخکې چې کوم دی پټي به وه تاسو ګورئ ته پلازې جوړې شوې، بلډینګونه جوړ شو، نور ځینو نه ډېر خلک راغه آبادي زیاته شو نو هغه پراپر پلانینګ سره چې کوم دی دا د نکاسیاب سیستم نه دی جوړ شوی او ډیزاین شوی جي. نو هغې د وجې چې کوم دی که کله باران ډېر وشي نو هغه هغې پراپرلی ډیزاین نه دی نو هغې نکاسي هغسې نه کېږي جي. دې کې دا مین وجه ده د دې. بل دې نه علاوه جي زموږ چې کوم عوام دي یا چې کوم عام یو دغه دی نو هغې چې کوم دی شاپینګ بیگ یې پلاستیک کپړې دا ټایپ شیزونه همداسې غورځوي په سړکونو په دې ډرینز کې هغې سره دا ډرینونه بندېږي چوک کېږي. دا یو وجه هم ده جي. او هر یو سیستم یو خاص دغه لپاره ډیزاین وي کپاسټي لپاره نو دا سیستم چې کوم بیسیکلی ډیزاین دی دا هغه کپاسټي لپاره نه ډیزاین نو موږ ورسره جي دی کې اوس امپرومنټ راولو
مخکې ټایم مطابق ناشکم د سیستم ډیر زیات امپروف شوی دی چې کتا سو خال کړي مخکې به زه پځه ډیر وب بودري دي شي باران بکلو شو دي سوري پول سره وب ډیر زیات ولاړی وي داسې په کوهاټ روډ ډیر وب ولاړی وي نو اوس هم هغه مقامات موږ آئیډنټیفای کړي دي په هغه زموږ ټیمونه کار کوي چې پلانینګ هم کوي او خو بجټري کنسټرینټس وی پیسې په دې ټول انفراستراکچر جوړولو لګي کافي نو وختن او فوقتن موږ سره هغه لګي سمو ان شاء الله او دې کې کافي بهتري راغلي ده امید دی چې مخکې زموږ پروجیکټ سره روان دي نه کې به دا مسلې مخکې بیا حل وشي پرمننت زما دې سره تړلې یو پښتون راځي چې کوم تاسو ویل چې په دې کې داسې سچويشن موږ ګورو داسې حالات ګورو او ریزنز هم تاسو ویل کنه چې نو دین علاوه پکې هم په دې کې ډېر مختلف سټیک هولډرز چې کوم دي نو د هغو کردار کې دی شي کنه چې په خپل کیپیسټي کې د مختلف محکمو د مختلف انډیویډوال دا کردار کې دی شي د حواله څخه تاسو اداره سره حالي ځلې کوي چې زګ چې دا کار خو پتا سو هم بیا یوازي ګرانیږي چې لکه مطلب دغه حد تزي د حواله سره حالي ځلې کیږي چې په پیښور کې د نظر کې زګ چې دا سچويشن اکثر چې بارانو شنو دا بیا د یو ادارې یا د یو فرد یا د افرادو د کنټرول نه اکثر وځي نو د کې حجي څنګه چې کوم د ادارې خپل فنکشن دي دا فنکشن بیسیکلی په پېښور کې زموږ سره دی جی بیا اوس کا حیدرآباد واخلو نو حیدرآباد کې دا فنکشن پی ډی اے سره دی جی او بیا نور مخ کوم ځینو کې څنګه جوړجکشن نه دی هغه تکي دا فنکشنز ټي ام اس سره دی جی نو موږ خپل اداره ار زه شکم زموږ جوړجکشن دی پای کې اداره لګیاره خپل کار کوي جی لګیاره خو خبرو ما غل تر دې چې لټ څه کا مثال په تور حیدرآباد سایډ نه روانې شوې نو حیدرآباد نمک کې ډرینیج سیستم هغه سي پوره فولي ډیولپ نه نو بیا دلته مسالې راشي کدي نمک کې فولي ډیولپ نه نو بیا الته مسالې راشي خو د لپاره چې حکومت شکم د خپل لګیاره کوششونه کوي چې ادارې خپل رول پلی کوي خو دې کې بزي عوام هم شکم د ډل ویسټ هولډر زموږ پکې عوام دي جی عوام چې دې کې سره فولي اون بورډ شي او سره پکې تعاون وکړي ان شاء الله دا مسلې به ټولې حل شي یو عوام دي جی پلس نو شکم د کمرشل اکټیویټیز والا دي دکانداران دي اوس ټولو سړکونو باندې کتا ځو خلک کړي چې زه په دې بس دکانونو پلازي او دغه جوړ شو ارزه کې نو هغه خلک هم په دې کې زم سره سټیک هولډرز دي اينه موږ تعاون تمل لرو شي په کې خپل رول پلی کی نو ټول خلک موږ په شریک را دغه کو نو سیستم کې بهتري والا راځي ډاکټر صاحب دا نه خبرونه ډیډیکیټډ هم دته چې دا کتا سوزل تناسي یا کله اداره کار کوي نو دا هم زموږ د عام خلکو لپاره دی دغه فلاره لپاره او چرته چې د کمیونټي کردار کې دي چې پکاره چې کلیکټیولی موږ د دې ادارو سره یو ځای دا کردار چې کم دی دا ادا کو تاسو په ریزن ویل چې موږ اکثر سشي راوخلو نو داسې گزار کو په روډ باندې نو هغه مسلې نوري سیوا کیږي اګریویټي د پرسر تاسو اویرنس پروګرام شته چې مطلب خلکو ته تاسو آگاهي ورکی لکه څنګه چې موږ تاسو افیر موږ خبره کوله چې مطلب داسې سیستم تاسو مخکې پلانینګ شته دی چې مطلب د خلکو د تاسو ګوره مطلب سپیسیفیک کم ځایونه چې خلکو ته دغه شوي دي مختص شوي دي چې دلته کې تاسو غند غورځوي آینه باوجود مطلب هغه تاسو اخوا دی خوا غورځوي آینه باوجود تاسو ګوره چې بیا څه مسلې مسایل راځي څنګه تاسو خبرو کا بارانونو شي بیا چې د هغه ټول سیستم خراب شي دا چې تاسو ډېر خبرو کې چې په دې نو موږ د لپاره چې خپل یو باقاعده ډپارټمنټ جوړ کړی دی په خپل ارګنایزیشن کې تم غوایو کمیونټي لیازون سیل جی صحیح هغه ډپارټمنټ دا دغه دی چې کوم سره سوشل موبیلایزرز دي یا کمیونټي ډیولپمنٹ افیسرز دي چې کوم سوسایټي کې مختلف وزینو تزي او خلکو کې آگاهي پیلاويږي هغه کې زموږ ټیمونه شکم دی کې زنانه هم سره کار کوي او کې میل هم سره کار کوي سړیم کار کوي او زموږ ټارګټ پای کې ټول عوام دي نومګای کې د ټیمونه سکولونو تمزي ماشومان له دا ټریننګ ورکي چې شروع راسي شهیر الویږي نه نسل راځي شهي په دې شذونو باندې صحیح طریقو سره عمل وکړي نو موږ سکولونو کې باقاعده ټیم زی ور کوي دین علاوه زموږ د شفي زنانه کم ورکرز دي کورونو ته زی الته زنانه سره په هغه علاقې کې راغونډي ای سره کمیټیانې جوړ کړي دي زنانه زموږ د معاشري نیم آبادی تقریبا نو هغه کوم اویرنس ور سره پیدا وو دین علاوه زموږ د ټیمونو شکم دي دا جمعتونو ته زی علما سره ملاويږي هغه ته ریکوست کوي چې تاسو خپل منځونو کې په جمعتونو کې چې تقاریر کوي نو پای کې خلکو ته آگاهي ورکوي ایته د دې دکړو خای شي د اوبو استعمال بسنګ کوي په وخت باندې بغند دغه کوي اوبو ضیا بنه کوي نو زموږ دغه اکټیویټیز ور سره کنټینیوسلی روان دي دا اکټیویټیز چې کوم دي چې مخکې بدانه کې در شوم د اداره جوړه شو نو موږ دا کمی محسوسه کا چې موږ خو کار ډیر کو خو ریزلټ دی هغه شي نه ادارې ته ملایوي کنه عوام ته هغه لپاره موږ چې سب
مین دغه ډول کې دونه کې د خلکو کې آگاهي دومره نه وه چې زموږ د سرویسز نه عوام هم خبر شي او د عوامو چې څه دغه دي هغه عین هم خبر شو. موږ دا سیل جوړ کړی دی هغې سره موږ ښه کافي وکته چې کې ډېره بهتري راغلې ده سرویسز کې. مخکې به لکه لټ سې موږ یو ټیوبل 12 غنټې چلولو نو موږ اوس چې کومه علاقه کې دا مهم چلو موږ عوامو ته ووایو چې بهی اوبه ضایع کول چې کوم دی دا خبر نه ده او دا یو اساسره قیمتي 10 کاله پس 10 کاله پس کې دي چې د اوبه ځمکه کې هم ته دومره بیا نه میلاویږي نو زموږ راتلونکي خلک چې کوم دي ته به مسلې جوړیږي نو موږ دا کوشش پوهه کوشش به اوبه ضایع کوي داسې موږ ورته وایو چې ګند په خپل ټایم غورځوي ځکه چې ګند زموږ ټیمونه لاړ شي ګند اوچت کي او دې نه وروسته وغورځوي نو بیا هغه ګند ټول ځای کې خورېږي راخورېږي نو دا یو ډېر لوی دغه دی داسې په نالو کې شي ګندونه نه غورځوي نو دې لا څنګه ما تاسو مو ویلي نو موږ دا خپل ټیمز جوړ کړي دي او هغې سره موږ کوشش دا دی چې په خلکو کې د دې سروسز باره کې معلومات راشي او هغوی پکې چې کوم ایکسپیکټیشنز دی او چې کوم طریقه کار د هغې مطابق دا رسو شي. صحیح حسن صاحب نو د زیاتره چې موږ خبرو کوو دا مسله چې څومره هم د سیستم راځي د سیستم خرابتیا دا د شاپرو نه راځي د پلاستیک چې کوم شاپینګ بیگز دي یا د پلاستیک چې کوم بوتلز دي زیاتره د دې تاسو ګورنمنت سره سیده سي خبرې ترې شوې چې په دې باندې یو ټایم کې پابندي هم لګېدلې وه خو مطلب باقاعده تاسو ګورئ هماغه شانتي مسلسل استعمال دی په دې کې تاسو هلې ځلې کوئ دې کې موږ دا څنګه تاسو ویلي دي چې ګورنمنت په شاپینګ بیگز باندې بین مو لګولو او دغه مو لګولو نو حکومت خو خپل طرف نه او ادارې کوشش کوي چې خبره عمل ته بیا راشي چې عوام پکې ورسره هغسې تعاون وکړي شي نو هله به دا ټول هر څه کامیابېږي نو موږ خو خپل دغه کې خلکو ته آګاهۍ مهم کې خلکو ته وایو چې دا شاپینګ بیگز وغیره چې کوم دی دا تاسو کم از کم داسې غورځوئ مه په نالو کې او په ځینو کې یا نور چې کوم ګند دغه دي نو فرق مخکې را روان دی خو لږ نور ټایم به پکاري او خلکو ته موږ بیا خواست به کوو ستاسو پروګرام توسط سره شي چې کوم دی په دې کې په دې خبرو عمل وکړي او دا ټایپ شیزونه دي چې کوم دی نه غورځوي راغورځېږي صحیح دا اصل کې ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې نو تاسو خو ګورئ چې پوښتنې روانې دي ډاکټر صاحب نه کېږم او څنګه چې تاسو ته وویلو شو چې دا اداره کار خاص دغې له کوي چې په دې کې د اوبو سره د صفا اوبه چې کوم څکوي د هغې دپاره خپل هلې ځلې کوي کار کوي په دې حوالې سره او نور چې کوم د نکاسۍ اوبه چې کوم دي ګنده د هغې یا سالډ ویسټ چې کوم دي کوم چې زیات ټوس دا کي هغه دپاره هغه خپل د ډسپوزل پوري د هغې د صحیح ځای ته رسولو لپاره هغه خپلې هلې ځلې کوي پوره خلک تاسو ګورئ پر پېښور کې دننه چې کوم دي هر ټایم کې د دیو مشینري چې کوم ده په حرکت کې وي تر دې پورې چې تاسو ته نمبر ویلو چې په دې باندې تاسو موږ ته شکایت هم کولی شئ او زموږ اداره به بالکل تاسو سره هم په دغه کې تعاون کوي چې څه تاسو داسې خبر محسوسوئ خو د دې نه علاوه یوه خبر پکې په بار بار کېږي چې د کمیونټي کردار زموږ د عامو خلکو کردار که دا اداره نن کار کوي او چې را څومره هم کار کوي نو دا زموږ او ستاسو لپاره د عام خلکو لپاره کوي نو که په دې کې بالفرض که زه په یو ځای کې څه ګند راواخلم دا دغه ګزار کم پلاستیک راواخلم ما ګزار کم دغه رنګه آیا ته ونه ګورم یا که کوم ځای کې د دیو څه داسې ځایونه مختص کړي چې په کوم ځای کې دا ګند چې کوم یې هغه ورګزارول پکار وي او دوی بیا هغه ځای نه بیا کلیکشن کوي چې کوم طریقه خلک یې په هغه ځای کې خو چې موږ د دې خیال ونه ساتو دا څومره زیات چې دیو خبرې وکړي نو بیا به ټیک ده چې دیو به بیا هم هغه خپل کار چې کوم دی کوي خو موږ د یو سیولایز نیشن په حیثیت سره یو د تهذیب یافته قام په حیثیت سره موږ له پکار ده چې په دې خبرو سوچ کوو زموږ خلک یقینا په ډېرو خبرو سوچ کوي او د تبدیلۍ لپاره هم خپل یا د اصلاح لپاره هم همیش کوشش کوي او موږ ته خو زموږ مذهب هم د حوالې سره ډېر زیات کلیر دی موږ ته اکثر په جومات کې په مسلو کې هم دا خبرې په بیا بیا منې کېږي نو دا خبرې څه ناشنا زموږ دپاره نه دي زموږ لپاره مذهبي طور نه زموږ لپاره کلتوري طور او تاسو ته انتظامي طور هم هغو کلیر کړه چې د دې څومره زیات مسایل چې کوم دي مونږ ته او تاسو ته جوړیږي نو که دا اداره ده دا هم زموږ نه ده که دلته کارکوونکي دا هم زموږ د آبادۍ د کمیونټي حصه دي او دا غواړي چې زموږ لپاره کار وکړي نو پکار چې په دې باندې زیاتره ذمہداري بیا زموږ په عوامو باندې راځي کنه چې مطلب د ادارې سره تاسو څونه تعاون کولی شئ دا نه چې مطلب موږ صرف د صفایي خبرو کو نو صرف خپل کور چې دی یا چاپرچل مونږ چې دی هغه صفا ساتو بهر څنګه چې دی ویل چې کم ځای نه مختص شوي دي په کار ده په موږ ټولو باندې ذمہداري دا جوړیږي چې هغه ګند خپل راواخلو هغه مختص ځایونو ته ورسوو باقي دا اداره خپلې هلې ځلې کوي لګیا ده خپل کارونه کوي لګیا ده باقي شکایات سل هم د دې شته دی او نورې خبرې اترې به هم حسن صاحب سره کوو بالکل صحیح او ډاکټر صاحب دا
موږ د نکاسۍ د اوبو ذکر هم تاسو وکړو چې دا لاین چې کم دی د دې لپاره سټینډرډز پکار دي، کم چې د اوبو رغي لیګل کنیکشنز اخلي هغه هم پکار دي. خو چې دا کم سالډ ویسټ دي چې کم هغه ګند چې هغه کلک وي دغه وي هغې لپاره تاسو څنګه هلې ځلې کېږي، د هغې لپاره څه خاص ټیمز دي، وختونه یې څه کم رنګوي او یا مطلب دوی څه خاص وخت ټاکلی د هفتې په حساب یا د ډیلی حساب یا د منتلي حساب، او بیا د دې منیټرنګ څنګه کېږي، د دې هلې ځلې چې د دې نگراني کېږي هغه په کم رنګ جي؟ ها جی زموږ جی دا بل دا چې فنکشن تاسو یاد کو سالډ ویسټ مینجمنٹ چې ته وایي بیسیکلی عام چې کوم بس غند وغیرہ د کور دا غند چې کوم جی یو خو د هاسپټل ویسټ او انډستریال موږ نه ډیل کو خو شکم د کور کې دن نه کم غند خلکو روزي جی دا موږ شکم د درې کلیکشن او ترانسپورټیشن ډسپوزل کو. نو د دې طریقې کار دا دی چې یو خو زموږ 15 افیسونه دا اپریټ کوو چې دا ټول ټیمونه بیا شکم دی جی زموږ دا کار شکم دی دا په درې شفټو کې کیږي جی. دا یو شفټ سهار کیږي تقریبا 9 بجو نه شروع شي 9 بجو پورې شفټ وي، بیا یو شفټ دی غرمه ټایم کې وي او کتا زو خیال کړي په دې میجر روډز باندې شکم لوی روډونه دي په دې باندې موږ دا شپې ټیمونه لګیاوي وي لکه یونیسټا روډ شو، جی ټي روډ شو، سرکولر روډ شو، په دې باندې موږ شپې ټیمز کار کوي. ای وجدار شي دروازې پای باندې ډېر زیات خلک کی او بزنسونه روان دي نو دروازې په غیا صفای نشي کولای، نو دا زموږ شپې او شفټ په خاص روډونو باندې د دې جی سیستم دار شي دی کې زموږ تقریبا خو بزرګاو ورکرز هم انګیج وي. عین علاوه تقریبا 350 غاړي دي چې زموږ د اپریشنز د سالډ ویسټ اپریشنز کې 350 غاړي تقریبا انګیج دي چې کوم کې لوی غاړي مشتا او واړه غاړي مشتا مختلف سایز غاړي دي هغه شکم دي د اپریشنز کې لګي. او د دې جو بیسیک دغه دار شي دا کوم وړي سټریټس دي، کوسی دي، مالتونه دي، روډونه د دې نه غند پر ډیلی بیس باندې راغونډي کیږي او بیا زموږ کنټینرز پراتی په ځای کې ته کنټینر به تاسو کتلې وي آی کې مختلف سایزونه دي، نو دا ټول غند د دنه زینو نشروزي دا راشي د کنټینر وته جی زموږ یا دا واړه گاډي هغه روړي یا کچرته گاډي نشیتلې خار کې دنه کوزي وي تنګ نو بیا دا هاند کارټس ورته وي دا لاس والا گاډي په دې کې هغه روړي دینه دا غند راشي انیشلی دا په ډیلی بیس باندې کیږي څنګه ماته وتل دروازه دا درې ټایم دا راځي د کنټینر وته کنټینر بیا زموږ ډیلی بیس باندې روزانه په بنیاد باندې څه کنټینر دروازه یوزل او شکم ځای کې ډیر آبادی وي ډیر غند وینال ته بیا 2 ځل یا ایون 3 ځله پورې زموږ کنټینر ډیلی خالی کیږي او درې په ځای نورې کنټینر کې خو دي شي دا کنټینر د دې نشه دا بل شفټ شنو په پیښور کې زموږ 15 مقامات ته زموږ ترانسفر سټیشن وایو جی دا غند ترانسپورت شي د لوکل زینو نه هغه 15 زینو ته ترانسفر سټیشن ته جی دا ټول درز دغه طریقې کار عمل دا روان دي سي هغه تنه بیا ترانسفر سټیشن نه دا غند چې کم دی جی بیا مین زموږ لینډ فیل سایت ته هغه د پشمشتو کې پیښور نه تقریبا 20 کیلومتره بهر یو ځای دی الته زموږ د پېښور مین ډمپینګ سایت ته جی او تقریبا الته 800 کناله لینډ دی جی خاص دی لپاره حکومت اغستې دی جمهور کمپنی الته دا غند ډیلی بیس باندې په لویو غاړو کې اغلته دازي الته بیا دا پراپرلی ډسپوز اف شي نو دا پوره یو میکانیزم دی چې دا دن سټریټس نه روزي او دا بیا شکم د ترانسفر شي یو ځای نه بل ځای ته او بیا بل ځای ته لاړ شي فاینلی دا ډمپینګ سایت ته ورسېل ته موږ پراپرلی دا ډسپوز اف کوو جی نو دې کې زموږ تقریبا 950 گاډي کار کوي دې کې تقریبا زموږ کمپنی کې 950 امپلایز دي نو تقریبا نیم امپلایز هم په دې سپیشلی د غند والا د فنکشن کې انګیج دي جی او بیا دا موږ 15 زونز دی هغه نه دا ټول سیستم موږ شکم دی جی چلو دا سي ټیک دی ډاکټر صاحب او دا یو خبره جدي کې بزاید کم شي دا تاسو عوام ته کې دي شي د دې اندازه لکه والیوم د دې د دون لوي کار دي تقریبا 1000 ټن جی دا روزانه موږ په خبر نه کلیکټ کوو جی 1000 ټن دا 1000 ټن په پیښور د کوسونه لارونه کورونه نه مالتونو نه پلازونه دا کلیکټ کیږي او دا ډیلی بیس باندې موږ روزانه په بیس باندې شکم نه شمشتو ته وړو نو کدا چرته یو رزم جی جمع نشو نو تاسو د اعلی بهادری پته لګی شهره دا کار کیږي او کني کیږي اوس اکثر خلک او یاره شکار نه کیږي غند پروت او غند یو نړو آی کې بمسنا سه حد پوری زمګه محکمې کو ته هیوی موږ نو چې دا بالکل 100% ټیک سره کومه ګورو ځکه چې د اداره صحیح طریقې سره کار کوي چې اختر ورځ کومه خبرو کو اختر ورځ پورې هم چې د تاسو د سټاف چې هغه په ډیوټي باندې معمول بالکل نو دا غند ډیلی بیس نه دغه کې نو دا په خبر کې بیا خلک ګرځې دیم نشو جی او بل اختر تاسو ذکر کو نو اختر زمګه ټول کال کې بیزیست اپریشنز ته اختر وی چی دا په یو ورځ کې اختر مو تقریبا 12000 ټن ویسټ کلکو درې زناور د علایش جی
او په دې کې زموږ ټول سټاف لکه لاندې نواله تر سی او زما پورې ټول سټاف دی کې سحر و نیمو بجو نه موږ انګیج شو شپې یوې دوه پورې لګیو د اختر 3 ورځې داسې جی صحیح سمجي ډاکټر صاحب تاسو دراتک ډیره زیاته مننه او څنګه چې تاسو ویل چې موږ د اګایدا لپاره هم خپلې زلی چې کم دینو هغه کو تاسو خو خپل اداري کردار هم بیان کو او د ډاکټر صاحب د نن د راتګ هغه بنیادی مقصد هم دا و چې دا څنګه ځکه هم پوښتنه وکړه چې اداره د اګاهي د لپاره څه کوي نو د ډاکټر صاحب د نه راتګ هم د هغه اګاهي چې کم دنو یو سلسله ده هغه هم دی وجنه موږ ته مخامخ ناس دی چې د ډیوټي اورز نه پس راغلی دی خپل وخت یې ایستلی او تاسو سره مخامخ شوی دی نو د اګاهي لپاره د دې نه زیات لوی ثبوت څه کیدی شي که په وړاندې سکار پاتې دی نو دا زموږ د کمیونټي پاتې دی زما او ستا پاتې دی اداره چې کم د هغې خو تاته وویلی چې زه کار کوم او که بیا هم تاته په خبره کې شکایت وي دا زما نمبر دی دا زما افیسز دي او په دغه ځای کې د مجاز خلکو سره تاسو خپل تماس چې کوم دی هغه کولی شئ رابطه چې کوم دی هغه کولی شئ زموږ چې څومره اداري انسټیټیوشنز دي دې کې ټول زموږ غوندې انسانان چې کوم دی کار کوي د کمزوریانو بګي دا به نه وایو چې سل په سله به 100% وي خو چې په کوم ځای کې تاته د اصلاحي گنجایش درکړي تاته ووایي چې ماله په دې ذریعه منځ ته راشه او ته شکایت راکړه زه به بالکل لا کوم د دې نه زیاته بل یو آیډیل خبره نشي کېدی ستاسو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه د راتګ د اګاهۍ دا سلسله چې کوم ده دا به په وړاندې هم روانې تاسو له به په نورو خپرونو کې هم تکلیف درکو قدرمنو کتونکو د خپرونې وخت چې کوم دی هغه هم پای ته رسي په تلو تلو کې چې کوم دی یو خوږ اواز دی د هغې نه پس پښتو کې خبرونه بیا هندکو کې خبرونه موږ د راکړې اجازت په لوی لمس سپارو د الله په امان